بل سیویلایزیشن چې له موږ سره دی هغه دا دی چې له موږ سره ګریک یعنی د یونان امپایر یا د یونان سیویلایزیشن چې دی هغه ډیر زیات مشهوره او ډیر زیات اخصوي دی چې په تاریخ کې ډیر زیات کردار ادا کړی دی. د ګریک امپایر چې دی دا په اصل کې د پرشین امپایر ته چې کله الکسندر دی ګریټ سکندر اعظم شکست ورکړي نو دغه ګریک امپایر په وجود کې رالی چې له 480 څخه تر 400 یو کم دغه بیسی چې دی په دغه ټینګ کې دا پرشین امپایر چې دی دغه سو د دې بعد موږ دا ویلی سو چې دغه سیویلایزیشن چې دی هغه مخ په وړاندې رالی انشنټ ګریک سیویلایزیشن یا ګریک امپایر. دا په اصل کې په دوی کې سیټي سټیټس ول لکه سپارټا او ایتنز دا ډیر زیات متحده کړي وو. په دوی کې کاروبار ډیر زیات پرمخ وو. سیټي سټیټ مسته ته لکه موږ دا ویلی سو سیټي سټیټس دی په هغه کې ایتنز چې په ډیموکراسي کې مشهور وو او سپارټا چې ده هغه په ملیټري کې یعنی په پوج او دغه کې ډیر زیات مشهور وو. لینګویج د دې خپل ریلیجن لټریچر او کلچر مختلف سپورټس دا مازګر ټیم په دې اولمپکس کې دی او په دې کې به ډیر زیات په دغه کې کردار ادا کاوه. مخته بیا موږ دا کدا وګورو چې سیټي سټیټ چې وو هغه ډیر زیات مین کردار ادا کړی وو په دا کې لکه د سپارټا او ایتنز د دې ډیموکراسي او د دوی تر مابینځ ډیر زیات جنګونه هم سوي دي. مخته بیا دا خبره کیږي چې په دې کې کوم ګریک سیویلایزیشن چې دی ډیر زیات لوی فلسفران پیدا کو چې په هغه کې د سوکریت ټیچینګ میتھډ وو، کوسچن میتھډ وو، کوسچن آنسر میتھډ وو. له ځوانانو څخه به سوالونه کول، هغو ځوانانو به انسرز ورکول، بیا پر ده باندې یو مقدمه وچلېدله په ایتنز کې او دته یا دوی رایه ورکړې چې دی ته ځوانان کرپټه کوې، ته ځوانان خرابوې، لہذا تا ته 2 چانس دی، یا خو به ته د ملکه ځې بهر به ځې دا به ستا سزا یا به تا ته سزا درکول کېږي، تا ته به د 1000 پیاله درکول کېږي. بیا دغه سقراط چې دی د 1000 پیاله دغه کله وتښله او دا دغه سو مړ سو. بیا وروسته د دې سټوډنټ پلیټو چې و هغه ډېر زیات مین کردار ادا کو د دې خپل کار د دې خپل عظیم استاد د کار په مخ په وړلو باندې. د هغه بعد د دې شاګرد ارسټوټل چې و دې خپله ډېر زیات کردار ادا کو په دا کې. او وروسته د ارسټوټل شاګرد چې پلار رالېږلی و ارسټوټل چې و د الکسندر ټویټر و کور ته به ورتلو سبق سنټر به ورته ویلو. خو وروسته چې بیا کله داسې وسو چې الکسندر دی ګریټ خپل پلار یو ارمان و چې هغه ټوله دنیا قبضه کړي د مکډونیا سن اف مکډونیا. نو د الکسندر دی ګریټ چې په اردو کې دی ته په سمپلی سکندر اعظم ویل کېږي. دا چې راولاړ سو دی ټوله دنیا قبضه که او په ټوله دنیا باندې یې تر ډېره پورې خپل سلطنت خپل امپراتوري چې ده هغه دغه کله هغه وساتله. په 2 کاله عمر کې ټوله دنیا تر دې افغانستان او سب کانټیننټ پورې رالو او په 2 کاله کې دا سړی وفات هم سو. نو دغه مین کردار چې دی د دې ایتنز او د سپارټا او سپیشلی د دې پلیټو د سقراطو د افلاطون او د ارسټوټل ډیر زیات په دې کې کردار پاتې شوی دی او نور مختلف سیټي سټیټز هم په دې کې خپل کردار ادا کړی دی.